بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې اجمل خانی ته وویل چې نور نه زنګ راووهي او نه دې پیژنم ځکه د زبیر نیول د دوی لپاره د خطر زنګ دی. بل طرف ته د قدس زامن تور ګل او سپین ګل د خپل پلار د ورکیدا په هکله اندېښمن وو، خو د پلار یې هیڅ درک نه لګېده چې کومه خوا تللی دی. اوس به واورو چې خانی د چا په لیدو دومره بې حده حیران شو. خدای مې نه غلطي نو دا را روان سړی خو داسې ښکاري لکه زبیر چې دی څنګه را خلاص شو. دی خو پولیسو نیولی و، څه پوه شوې چې اوس کوم ځای کې دې پټ شم. راځه ځان ناګاره واچوه چې همداسې تیر شي، پوی به نه شي. والکه خانه یاره دا څنګه دې ځان داسې ناګاره واچوو؟ نه ستړی مشي نه خوار مشي، داسې خو څوک پردو سره هم نه کوي لکه ته یې چې زموږ اشنایانو سره کوي. زبیر خانه په خیرونو ستړی مشي یاره، دا چیرته وي چې نه وي، زه درپسې خفه شوی وم. څه پوه شوې؟ دا ځکه خو دې راته غاړه کې ګلان واچول. ته څه وایې؟ زه نه پوهېږم چې ته څنګه له ما نه سترګې اړوې راړوې. ته د څه شي خبره کوې؟ زه ولې درنه مخ اړوم راړم؟ ما څه کړي دي؟ څه پوه شوې؟ ته خو داسې وارخطا شوې لکه د شیطانه دعوه چې در باندې کوم. نه ځوانه، زه دې خبره کوم چې زه پولیسو ونیولم نو هر یو رانه اوس لرې لرې ګرځي چې هسې نه له ما سره د املوکو په تول کې لاړ شي. رښتیا دې وویل زبیر خانه، همداسې ده. موږ غریب خلک یو، ته خو دا دې راخلاص شوې. که زه ونیول شم نو څه ووایم که په کلونو راخوشې شم؟ څه پوه شوې؟ چې زه ژوندی یم نو پروا مه کوه، هر کار کوه خو ثبوت به نه پرېږدې. رښتیا دا ووایه چې څنګه راخوشې شوې؟ بله دا چې تی په کوم تور کې بیولی وې؟ څه پوه شوې؟ خبره دا ده چې د پولیسو د راتګ نه مخکې ما هر څه له مخې لرې کړي وو او داسې ځای ته مې رسولي وو چې د پولیسو په هغه ځای شک لا نه راځي. بس ونیولم او چې ثبوت پیدا نه شو نو را پرېښودم. بیا خو دې توره کړې ده. ما ته اجمل زنګ راوهلی و او ستا پوښتنه یې وکړه. بیا یې ویل چې تا ولې خبر نه دی راکړی. ما ویل موږ په خپله په ویره کې وو، ځکه د مجید د په راوړلو کې خو زه هم شریک وم. څه پوه شوې؟ او پولیسو ټوله خبره د مجید کوله. بله خبره دا ده چې زموږ په هکله چا پوره راپور ورکړی و او داسې معلومېده چې موږ ته نږدې څوک دی. څه شی؟ چا راپور ورکړی و؟ دا څوک نو مکرام و چې داسې کار یې کړی دی؟ په موږ خو یې تورې نورې کړې. څه پوه شوې؟ چې هر څوک هم دی رانه خلاصېدی نه شي، ځکه زموږ په کار کې هره نادوده چلیږي خو غداري نه. بالکل، دا سړی پیدا کول غواړي. زه خو وایم چې دا کوم کسان موږ لیږلي وو دا ټول کار راته هغوی کتلی. څه پوه شوې؟ که هغوی راته کار کتلی او که بل چا رانه خلاصېدی نه شي. هو السلام علیکم ملک کاکا. وعلیکم السلام. ستړي مشئ ځوانانو، خیریت خو به وي؟ څه خبره ده چې رنګونه مو الوتي دي؟ ملک کاکا رنګونه مو ځکه الوتي دي چې له هغې بلې ورځې راهیسې مو پلار کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږو چې کومه خوا به تللی وي. ټول ځایونه مې پسې ولټول خو پیدا نه شو، هېڅ درک یې نشته. دا خو په رښتیا هم د اندېښنې وړ خبره ده. ولې مخکې زما خواته نه راتلی؟ موږ مخکې هم له خپلو خپلوانو او بلدیانو پوښتنې وکړې، چا کره ورغلو، چا ته مو زنګونه ووهل، خو د پلار په اړه مو چا ته معلومات نه وو. مونږ حیران یو چې اخر زمونږ پلار کومه خوا لاړ. اوس خبره دا ده چې تاسو خو ټول ځایونه لټولي دي، په کلي کې هم چا نه دی لیدلی چې کومه خوا تللی دی. آیا داسې هېڅوک نه و چې چا ته یې څه خبره کړې وي؟ چا ته معلومات نشته او نه څوک څه وایي چې زموږ پلار چېرته او چا کره تللی. ښه، بغیر د اسلم نه مو د بل چا سره بدي خو هم نشته که نه؟ د اسلام کاکا سره خو مو داسې کومه پخه بدي نشته. د پولې او پټي لانجه خو هر چیرې وي، خو موږ او تاسې د پولې او پټي لانجو ته کله دومره درنه کتلي او کله مو بدۍ پرې کړي. هو، کله مو چې بل ځای زړه ډک وي بیا نو خبره د پولې او د پټي په نوم غټوو. وراره ګله، تاسو ته اسلم معلوم نه دی. اسلم هغه د لستوڼي مار دی چې په خوږه کې خلکو ته ټک ورکوي. لالا هغه بله خبره هم ملک کاکا ته وکړه که نه؟ کومه خبره سپین ګله؟
له ما نه خو هر څه هیر دي. هغه د لالګل ماما د کور خبره. رښتیا د لالګل ماما د کور هم زموږ له کوټو تللی دی. هغه هم په پټ په پټه. دا څه وایې وراره ګوله، د لالګل کور هم تللی دی؟ دا کله د پلار له غایبېدو نه دې مخکې تللی دی او که وروسته؟ په کومه شپه مې چې پلار غیب شو سهار د دوی د کډه هم تللې وه. نو بس دا خو معلومه خبره ده، دا ټول کار د لالګل او د اسلم دی. هم دوی مو پلار غایب کړی دی چې هر څه یې پرې کړي دي پرې کړي یې دي. ما خو درته وویل لالا چې یو سلون نسته زنګ وهو تر څو د پلار په پیدا کېدو کې را سره مرسته وکړي، خو تا خوا دې خوا کېدې. که زما منئ نو سیده ورشئ او په لالګل او اسلم دعوه وکړئ چې ستاسو پلار هم دوی ورک کړی دی. که غواړئ چې زه در سره لاړ شم نو هم در سره ځم، ځکه ستا پلار خو زما هم ملګری و، په ورکه یې زه هم خفه یم. موږ یو ځل یو سلون له شمېرې ته زنګ وهو، ګوندې زموږ د اندېښنې خلاف کار شوی وي. خوښه مو وراره، ما خو د یو مشر او خواخوږي په توګه درته مشوره درکړه. ما هم دنیا خوړلې، ته به وګورې چې همدوی کې کار راوځي. لالا راځه چې یو سلون نسته زنګ ووهو چې نور ماښام کېږي، ناوخته ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مشه حمید خانه؟ څنګه چل دی؟ ناوخته نه ده کور ته نه ځې؟ زه خو روان ومه، خو چې ته راغلې دا اوس مې فکر کاوه چې دوکان کلب کړمه. زه خو هم له مجبوریته راغلم، خبره مې هضمه نه شوه نو ایسته ستا خواته مې رامنډې کړې. خدای دې خیر کړي، خیرات خو ده. څه خبره ده چې ته یې دلته په راتلو مجبور کړې؟ خبره خو داسې ده، ما ته خبر راغی چې زبیر راخوشي سوی دی. څه شی؟ زبیر راخوشی سوی؟ دا څه وایې؟ همدغه شان زم حیران شوم چې دا څنګه کېدی شي. اصلي خبره دا ده چې څومره زما خیال دی د ده خلاف ثبوت نه دی پیدا شوی، که نه نو پولیس خو څوک په اسانه نه پرېږدي. څنګه ثبوت پیدا نه شو؟ نو چاپه خو یې وهلې وه، بیا څنګه ثبوت ورته پیدا نه شو؟ زما خو څه بل شان شک دی. لکه د څه شک؟ شک مې دا پیدا شو چې خبره لکه چې په رشوت تمامه شوې ده، ځکه داسې په اسانه راخوشي شو. او خبره دا ده چې زبیر پیسې هم لري، نو شاید له پیسو یې کار اخیستی وي. نه پام چې په غلطي هم داسې فکر ونه کړې. ستا ورور خو هم پولیس و، چېرته دې ترې داسې کومه خبره اورېدلې او یا دې کومه حرام افغانۍ ورسره لیدلې؟ نه بس پوه شه چې خبره بله ده. نو بله کومه خبره کېدی شي؟ نو ته وایې چې زبیر په دې کارونو کې ککړ نه دی؟ ګوره ککړ به وي، خو د چا خلاف چې ثبوت پیدا نه شي په شریعت کې هغه ته سزا نه ورکول کېږي. نو خو یو ښه فرش به یې ورکړی وای، خوله یې خپله خلاصوله. ګوره زه چې څومره پوهېږم پولیس دا اجازه نه لري چې څوک په زور قانع کړي تر څو یو ثبوت پرې پیدا شوی نه وي. ځینې وخت مجرمان له دې نقطې څخه ګټه پورته کوي. نو اوس به څه کېږي؟ زبیر به همداسې سرې سترګې ګرځي؟ نه د زبیر خلاف به موږ دا ځل داسې ثبوتونه راټول کړو چې زبیر به لکه هوښیارې مرغۍ له دوو پښو نښلي. یاره چې تر څو مې زبیر سزاوار نه وي لیدلی نو باور مې نه شي. خبره داسې ده چې زه له نږدې دا معامله څارم او ما له پولیسو نه په دې هکله ډېر معلومات کړي دي، ځکه باوري یم چې دا ځل به انشاءالله زبیر او اجمل د مکمل ثبوتونو سره کېږي. که څه هم زبیر یو چالاکي کړې وه، خو دا ځل به همداسې نه پاته کېږي. دا ځل زه هم خپل کوښښ کوم چې په دې هکله د پولیسو سره مرسته وکړم او د زبیر خلاف ثبوت پیدا کړم. همدغه خبره ده چې پولیس د ولس مرستې ته اړتیا لري او ولس باید د جرمونو په مخنیوي کې د پولیسو سره همکاري وکړي.